نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی خیر الناس من طال عمره و حسن عمله. بهترین انسانانو کې بهتر هغه څوک دی چې الله ورته اوږد عمر ورکړي. پیغمبر علیه السلام وی او د اوږد عمر سره دې بهترین عمل کړي، نیک عملونه یې کړي، دغه بهترین انسان دی الله په نزد. په بل روایت کې داسې راځي احب الناس الی الله انفعهم للناس. الله تعالی ته هغه انسان ډیر محبوب دی چې خلکو ته نفع ډیره رسوي. په حدیثو کې د صحابه کرامو سوالونه راځي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې کله کله داسې سوالونه شوي دي. د یو حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو سوال وکړي چې د الله رسوله بهترین انسان څوک دی او بهترین عمل کوم یو دی په عملونو کې. دا ګوره ټول د ژوند خلاصه ذکر کړی ده، بهترین انسان او بهترین عمل. که تاسو لږ سوچ او فکر وکړئ ټول د انسان مقصد دی، د ژوند خلاصه ده. بس په دې دوه خبرو باندې چې انسان پوه شي بس دا کامیاب. پیغمبر علیه السلام ورته وایي صلی الله علیه وسلم بهترین انسان په تاسو کې هغه څوک دی چې خلکو ته فایده ډېره رسوي. چا چې کوم انسان چې نور انسانانو ته فایده ډېره رسوله دا انسان دی الله په نزد باندې بهترین انسان دی. منګ او تاسو کې نن سبا داسې صفات پیدا شوي دي چې الله دې موږ باندې رحم وکړي. همسایه ته موږ تکلیف رسوو، خپل خپلوان موږ نه په عذاب دي، ورور موږ نه په عذاب دی، مور پلار موږ نه خفه دي. په دې باندې څوک خفه کېږي؟ الله پرې خفه کېږي. نو بهترین انسان هغه څوک دی چې د الله مخلوق سره څه وکړي؟ ښه وکړي. او بهترین اعمال نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین عمل دا دی چې ته یو محتاج نه یو داسې انسان چې هغه یو درد ورته رسېدلی، یو تکلیف ورته رسېدلی، هغه تکلیف ته نه ته لرې کړي. نو دغه دی الله په نیز باندې بهترین عمل دی، بهترین انسان. مثلا یو سړی قرضداره دی، تا ته الله وس درکړی، طاقت یې درکړی، ته هغې سره کومک وکړي. تا ته الله علم درکړی، بل ته یې ورسوي. ته یو ځای کې یو د نیک انسان سفارش وکولی شي، الله درته طاقت درکړی، دا اوس بهترین انسان دی. لکه یو حدیث کې داسې راځي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه اعتکاف ته ناست او یو کس وایي راغی جومات ته چې ډېر د هغې صورت داسې معلومېده چې ډېر تکلیف کې دی، یو مصیبت ورته رسېدلی، یو غم کې دی. دا انسان ته چې واقعا کله غم ورسېږي هغه چې وګورې داسې صورت نه معلومېږي چې دې ته تکلیف رسېدلی. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه اعتکاف ته ناست دی. نو دې کس ته چې وکتلې نو سوال یې ترېنه وکړ چې څه مشکل دی، څه تکلیف دی چې ته داسې خفه یې؟ نو هغه ورته وایي چې ما باندې د بل چا دین دی، ما باندې د بل چا قرض دی او هغه وخت یې پوره شوی دی، اوس خفه یم چې لاس کې مې څه نشته. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې زه به ستا سفارش وکړم چې تا ته مهلت درکړي. وایي کله چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه د جومات نه وته د اعتکاف په حالت کې و، نو دې سړي ورته وویلې چې ته خو اعتکاف کې ناست یې او ما سره روان. ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویلې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ته یو چا ته فایده ورسې، د یو چا مشکل حل کې، دا د مسجد نبوي د اعتکاف نه ډېر بهتر دی. وایي زه خپل اعتکاف ماتوم چې دا ستا مشکل حل شي. د صحابه کرامو کې داسې ناشنا صفتونه. د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک راځي چې خپل غلام یې لېږلی و، دا یو اوږد حدیث دی. غلام یې لېږلی و چې ما ته اوښ واخله. هغه اوښ یې چې کله واخیسته په 300 درهمو باندې، هغه د اوښ مالک سره په 300 درهمو خبره وکړه. نو چې کله دا اوښ راغی، اوښ یې راوړه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته. نو هغه ورته ویل په 400 په ما خرڅې، په 1500 یې خرڅې، تر 800 پورې پورته شو. بالاخره د اوښ مالک ته 100 درهم ورکړه، 800 درهم یې ورته ورکړه او خبره یې په څو کړې ده. نو غلام یې ورته وایي چې ما خو په 300 درهم ورسره خبره کړې او تا ورته 800 درهم ورکړه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي ما دې الله سره وعده کړې چې زه به د الله مخلوق ته نفع رسوم او فایده به رسوم، او دا اوښ چې و د 800 درهم و، ځکه ما 800 درهم ورکړه. نن سبا به زموږ لاس ته داسې یو شی راشي چې د 1 لک روپو شی چې په 1000 روپو لاس ته راځي، سترګې وپټوو. الله دې موږ کې د مؤمنانو صفات پیدا کړي. صحابه کرام
چې الله تعالی وی رضی الله عنهم زه د دین راضي داسې صفات وکړو چې بل ته فایده رسوله همیشه دا کوشش کوو چې خپل یو څه نه خوري خو بل ته ورکړي یو بل روایت کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی ان من خياركم احسنكم اخلاقا بهترین انسان پتا سو کې هغه څوک دی چې اخلاق یې صحیح اخلاق یې ډېر بهتر او د دې علما تشریح کوي علما وضاحت کړي چې اخلاق دې ته وایي چې نرمي درکې چې مزاج دې نرمي حیا درکې حیا لکه حیا په باره کې راځي وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ بس کله چې درنه حیا لاړه بیا چې څه کوې هغه کوه حیا داسې یو قیمتي شی دی په انسان کې چې الله تعالی پیدا کړی نو حیا هم د ایمان د اخلاقو یو جز دی یو برخه د علماو ښه اخلاق دې ته وایي چې انسان نرم مزاج وي په هغه کې حیا وي په هغه کې تقوا وي په تقوا باندې منور وي او په هغه کې صبر وي هغه رښتینی وي دغه انسان اوس کامیاب انسان نن سبا په ټول معاملې برعکس دي یو نیک انسان به په معاشره کې چې موږ ګورو یو تقوا والا انسان به هغه ډېر غریب وي د هغې اقتصاد به ډېر کمزور وي خو خلک به د انسان په نظر ورته نه ګوري تاسو وګورئ په دې معاشره کې او یو فاسق و فاجر انسان به خو مالداره به خلک به ترې توافونه کوي حاجي صاحب دلته کښېنه حاجي صاحب دلته کښېنه حاجي صاحب مریض شوی خو نه وي حاجي صاحب یو څو ورځې نه وي خدای دې خیر حاجي صاحب ډېر ناشنا اخلاق لري یا به ټوله ورځ دروغ وایي ټوله ورځ به خلکو ته ضرر رسوي ټوله ورځ به تکلیف خلکو ته رسوي او خلک به څه کوي صفتونه دا باسو د پیسو صفتونه نو الله دې مونږ او تاسو کې د مؤمن صفات پیدا کړي او بهترین اعمال د الله په نس باندې دا په حدیثو کې ذکر دي احب الاعمال الى الله ادومها وان قل بهترین اعمال د الله په نس باندې هغه دي چې ته همیشه وکړې اگر کم دو رکعات مونږ کوه همیشه کوه یو رکوع تلاوت کوه همیشه کوه لږه صدقه کوه همیشه کوه د شپې پاسېږه دو رکعات تهجد مونږ کوه همیشه کوه دغه انسان الله ته ډېر خوښ دی او که یو ورځ ځان ستړی کړي او نور بیا په میاشتو الله یې هېر کړی نو دا انسان الله ته خوښ نه دی احب الاعمال الى الله ادومها وان قل یو بل حدیث دی مشهور حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمن څلور صفات پکې ذکر کړي پیغمبر علیہ السلام وی ومن احب لله وابغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان ورسلور صفات پیغمبر علیہ السلام د مؤمن پر حدیث کې ذکر کړي یو دا چې محبت د چا لپاره دی الله لپاره یو چا سره محبت کې صرف دی الله لپاره چې دا نیک انسان بغض باندې الله لپاره کې یو سړی ته دعوت ورکړي د ګناه نه منع کړي د بهایي نه منع کړي د شرک او د کفر نه منع کړي دا بیا په خپل خواهشات روان بس بغض د چا لپاره ورسره وکړي الله لپاره وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان یو چاته چې څور کې مقصد به صحیح دی الله رضا یو څه چې معنا کې مقصد به صحیح دی الله رضا ځکه پیغمبر علیه السلام وایي فقد استكمل الايمان یقینا دې سړي خپل ایمان څخه کامل کړي نو مقصد مې دا و زما قدرمنو د نن بیان مقصد او حاصل دا چې موږ او تاسو کې الله د مؤمن صفات پیدا کړي موږ او تاسو د خپل رب معرفت وکړو دی الله بندگی وکړو دربارونو تلان نشو لکه خدای دا خبره مې ذهن ته راغله چې اکثره خلکو د اخترونو کې دربارونو ته روان دي هلته خوراکونه تیارې او څوک په قبرونو باندې اوبه شیندي او څوک یو معامله کوي د هر علاقې خپل معاملې دي خپل رسمونه دا هغه کارونه دي چې دې باندې الله خفه کېږي د دې په شریعت کې څه ثبوت نشته دی لکه مخکې دا حدیث مونږ ویلو ومن احدث فی امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد پیغمبر علیہ السلام وایي چې زمونږ په دین کې چې هغه طریقه جوړه کړه چې په دین کې نه وه دغه طریقه څه ده د الله په نیز باندې رد نو اکثره خلک په دې اخترونو کې ځي د قبرونو ته ځي قبرونو باندې اوبه شیندي یا شالونه پرې اچوي یا دربارونو کې میلې کوي هلته دیګونه خوراکونه نور معاملې جوړې کړي نو د الله دپاره د الله د رضا دپاره دغه شی څه کوي دا ترک کوي په دې ورځو کې دا د خوشحالۍ ورځې دي د مور پلار پوښتنه وکړي د خپلو خپلوانو پوښتنه وکړي د الله د رضا دپاره یو څوک خوشحاله کوي یو پیدا ورته ورسوي دغه انسان الله تعالی ته ډېر خوښ او که موږ او تاسو په خپلو خواهشاتو باندې روان یو اکثره خلک داسې دي په دې اخترونو کې دا ځي
خلکو ته دعاګانې کوي فاتحې کوي دین هم ځان وساتئ بل وخت نشته چې دا د اختر د خوشحالي وخت دی علما ذکر کوي دا د خوشحالۍ ورځې دي دې کې بچا ته غم نه یاد چې د هغې پلار شپږ میاشتې مخکې مړي یا زوی شپږ میاشتې مخکې مړي او ته اوس روان یې چې حاجي صاحب الله دې وبخښي او هغې ته دا غم څه کړي غم ورته تازه کړي الله تعالی دې موږ او تاسو ته استقامت راکړي اخر کې دې